السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست وایم تاسو ته د نیټورکینګ د ویډیوز هغه پلی لیست اسئ ده. نو په دغه پلی لیست کې به موږ او تاسو نیټورکینګ باره کې خبرې کوو چې نیټورکینګ څه شی دی، د کې دننه نور څه شی دي، بیا چې د نیټورکینګ کوم سرټیفیکیټس دي انټرنیشنل، مطلب په نړیوال معیار سره کوم برابر سرټیفیکیشن دي د صحیح ده. نو راځو دلته ما سره سلایډ دی، زه دا راخلاصوم. ښه، نو کمپیوټر نیټورک موږ سره څه شی دی؟ نو بهتره معلومه ده تاسو ته چې نننۍ نړۍ چې ده د انټرنیټ په واسطه سره نښتې ده او د دې څخه یو کلی جوړ شوی دی. صحیح ده. نو دغه نړۍ چې یو ځای شوې ده او د دې څخه یو کلی جوړ شوی دی، دغه نو د څه په واسطه شوې ده موږ او تاسو ټول ته معلومه ده. نو هغه د څه په واسطه شوې؟ د انټرنیټ په واسطه. اوس دا انټرنیټ چې ده مثلا دا اوس دلته کوېسچن یا پوښتنه را پیدا کېږي چې دغه انټرنیټ د څه څخه جوړ شوی دی، د څه شي ترکیب دی ده. نو د ده مهم رول دغه چې مهم رول لوبوي هغه بیا کمپیوټر نیټورک دی. صحیح ده. نو کمپیوټر نیټورک چې دی موږ سره اوس دلته وایو چې دا خپله څه شی دی، د کې خپله څه نور دي، د کوم سرټیفیکیټس دي په هغه نړیوال معیار چې برابر دی، بیا د هغه سرټیفیکیټو چې مطلب یو کس یې وکړي د هغه څه فایده ده او په راتلونکي کې ورته کومې دندې یا وظیفې پیدا کېږي. سمه ده. نو دلته راځو چې وټ ایز کمپیوټر نیټورکینګ. سمه ده. کمپیوټر نیټورکینګ موږ سره څه شی دی؟ نو که په لنډه اصطلاح ووایو دلته یو تعریف کړی ده چې د ایکسچینج اف انفارمیشن and ideas among people with a common profession or a special interest, usually in an informal social setting. نیټورکینګ مثلا دلته عمومي د نیټورکینګ باره کې دغه کړی تعریف کړی دی. صحیح ده. د کمپیوټر نیټورکینګ باره کې دلته تعریف نه ده کړی، خو عموما باید موږ په نیټورکینګ پوه شو، بیا وروسته وایو چې کمپیوټر نیټورکینګ څه شی دی. اوس نیټورکینګ دلته ویلي دي چې د ایکسچینج اف انفارمیشن ان ایډیاز، د معلوماتو او د نظریو، انفارمیشن معلومات، ایډیاز نظریې، د معلوماتو او نظریې تبادلې ته ایکسچینج ته یا تبادلې ته چې د خلکو ترمنځ وي. صحیح ده. څه مطلب؟ هغه سپیشل انټرست پیپل یو فیلډ کې یا بل فیلډ کې همداسې نور. صحیح ده. نو عموما په انفارمل سوشل سیټینګ کې دا رامنځته کېږي. صحیح ده. اوس که موږ وګورو چې کمپیوټر نیټورکینګ څه شی ده، نو کمپیوټر نیټورکینګ که دلته موږ د ګوګل کړو، سمه ده، موږ راځو چې وټ ایز کمپیوټر نیټورکینګ. صحیح ده. نو ګوره چې دلته ګوګل هم جواب پیدا کړي او دا چې دی دا د ویکیپیډیا ده. صحیح ده. A computer network is a set of computers. د کمپیوټرو مجموعه ده sharing resources located on or provided by network nodes. لنډه د دې معنی دا ده چې کمپیوټر نیټورکینګ دې ته ویل کېږي چې موږ سره د کمپیوټرو مجموعې ته ویل کېږي. یعنې ښه، زه دا یو ځل بیا دغه کوم، دلته راځم. مثلا تا سره دلته کمپیوټر دی. صحیح ده. تا سره دلته یو کمپیوټر دی، دلته تا سره بل کمپیوټر دی، دنیا یو کونج کې دی، بل کونج کې یا بل کونج کې دی، چې یو بل سره تماس کوي، اړیکه نیسي. د څه دپاره؟ د معلوماتو د شریکولو لپاره. صحیح ده. چې معلومات شریکي. خو دلته یو خبره ده چې ریسورسز موږ باید عموما ووایو. ریسورسز کې موږ سره عام هارډویر راتللی شي، هارډویر. صحیح ده. هارډویر. او موږ سره هم شی راتللی شي، سافټویر هم راتللی شي. کمپیوټر نیټورکینګ کې داسې نشي کېدلی چې ځان ته سافټویر یا ډیټا یا انفارمیشن موږ شیر کړو، مثلا یا آډیو یا پکچر یا ټکسټ یا ټکسټ میسیج ولیږو یا څه. دلته کمپیوټر نیټورکینګ په واسطه باندې موږ هارډویر هم اکسیسیبیلیټي یا مطلب د بل چا په لاس کې ورکولی شو. یو اداره ده مثلا څنګه هارډویر
د نورو په اختیار کې د نیټورک په واسطه ورکولی شو. یوه اداره ده هغه 10 کارمندان لري، نو د 10 کارمندانو ته خو بیا دوی داسې نشي کولی چې د پرنټ دپاره 10 پرنټرې والي. یو پرنټر رالي دا ټول بیا دا یو پرنټر چې دی د ټولو سره شریکوي د څه په واسطه د نیټورک په واسطه، نو دې ته ویل کېږي کمپیوټر نیټورکینګ. سمه ده. نو دا مې ډېرې عمومي خبره وکړله. بیا دننه راځو وروسته چې مطلب ډېر هغه عادي لیول باندې ځو همدغسې مخ ته. سمه ده. اوس که دلته موږ تاسو وګورو چې سرټیفیکیټس د کمپیوټر نیټورکینګ موږ سره کوم سرټیفیکیټس دي. صحیح ده. نو زه به دا کلوز کړم دا وینډوز او دلته وګورئ. ښه، اوس ما یو سرچ کړی چې کمپیوټر نیټورک سرټیفیکیټس، دلته کورسیرا دا یو ارټیکل پې لیکلی دی. صحیح ده. کورسیرا چې دا یو داسې یو پلیټفارم ده، داسې یو ویب سایټ ورته ویلی شو چې هلته تاسو نو په دې کې موږ تاسو چې سرټیفیکیټس مطلب دلته یو ارټیکل تاسو لیکلی دی. نو په دې کې تاسو دلته وګورئ، دلته عمومي انټروډکشن دلته کړی دی. صحیح ده. بیا لاندې چې کړي سرټیفیکیټس چې منشن کړي دي. نو ګوره a network certification may set you up with the skills and knowledge. صحیح ده. او دا skills and knowledge چیش کی needed to progress in IT network career. صحیح ده. IT network career کې مطلب یو کس غواړي چې ځان مخته ورسوي نو هغه دغه سرټیفیکیټ ته به ضرورت دی. دلته بیا نور انټروډکشن هم کړی دی. صحیح ده. مثلا څه شی اضافي معلومات یې ورکړي دي. صحیح ده. خو دلته د سرټیفیکیټ ته راځو. فرست سرټیفیکیټ تاسو سره چې ده CCNA ده. سمه ده. CCNA stands for Cisco Certified Network Associate. سمه ده. نو دغه کمپیوټر نیټورکینګ چې دی بیسیک چې دی تاسو سره سرټیفیکیشن دی. بیا ورپسې دپسې نور سرټیفیکیشن هم شته دی، خو د ده معلومات یې دلته منشن کړي دي. صحیح ده. چې مطلب د ده کاست چې دی $300. یو خو مطلب آمادګي غونډه کېده چې آمادګي بیا وایي. صحیح ده. که امتحان یې ورکوي یا سرټیفیکیټ بیا اخلي رسمي د سیسکو نه، بیا به چې $300 ورکوي. همداسې بیا ورپسې موږ سره کیپټیا نیټورک پلس دی. صحیح ده. بیا مطلب CCNA پسې چې ده کیپټیا نیټورک پلس. دا چې ده بیا د څه لپاره استعمالیږي، دا بیا موږ کولی شو چې مطلب که چېرته تا CCNA ویل نو په بیسیک شیانو باندې دې چې وکړو ځان پوه کړې. بیا موږ سره دلته راځي د کیپټیا نیټورک پلس سرټیفیکیشن. صحیح ده. نو دا بیا څه دی، که په ده باندې موږ کلیک وکړو دلته راشو، ګوره دا د دوی خپل ویب سایټ دی. صحیح ده. افیشیل ویب سایټ دی د دوی کیپټیا سرټیفیکیشن ویب سایټ. نو دلته بیا ډېر معلومات ورکړي. زه به دا لینک کې دلته واچوم. نو ښه بیا د ده کاست چې دی د CCNA نه یو څه پورته دی، هغه $300 و. دا تاسو سره څو دی $338. یعنې $38 دا قیمت دی د هغه څخه، ځکه مطلب څونه چې ایډوانس مخته ځي نو هماغه قیمت اوچتېږي. صحیح ده. ښه، دلته بیا تاسو ویلي چې وینډر نیوټرل سرټیفیکیشن دا داسې یو سرټیفیکیټ دی چې د کیپټیا نیټورک پلس سرټیفیکیشن ټیسټ یور انډرسټینډینګ ستاسو هغه پوهه ازمایي. صحیح ده. ان نیټورکینګ بیسکس ریګارډلیس اف د کمپنی یور نیټورکینګ ټیکنالوجي مې کم فرام، مطلب ستا هغه بیسک انډرسټینډینګ معلوموي چې نیټورک باندې څونه پوهېږي. صحیح ده. ریکوایرمنټ به د دې دپاره وګوره. نو ایګزام دی پری ریکویزټ، یعنې مخکې څه شرطونه نه لري، خالص ایګزام به ورکوي. او ګوره 9 to 12 months of networking experience، نو 9 نه تر 12 میاشتو پورې د نیټورکینګ تجربه تاسو ته پکار ده. صحیح ده. نو دې کې څه ټیسټ کېږي، ستاسو څه شی ټیسټ کېږي دلته چې نیټورکینګ کنسپټ، کیبلینګ. صحیح ده. او سټوریج ټیکنالوژیز
ټربل شوټینګ مهمه برخه ده چې څنګه یو مشکل رفیق شي نټورکینګ څنګه هغه حل کوي. صحیح ده. بیا چې د تر سرټیفیکیټ موږ لرو جونیپر. صحیح ده. جونیپر نیټورک سرټیفاید اسوسییټ یعنی GNCIA. صحیح ده. نو دا بیا بل سرټیفیکیټ ده. د کې مهمه خبره مطلب دا دی چې دا اوس دلته دی first step required for those who want to take more advance. مطلب نیټورکینګ کې مخ نور ایڈوانس دی نو دلته به شي کې جونیپر نیټورک سرټیفاید اسوسییټ سرټیفیکیشن ماته کوي. صحیح ده. د کاست شی دی $200 یعنی مطلب $200 د سرټیفیکیټ بیه ده. نو د کې مطلب تا ته څه ضرورت نشته د اضافي نورو شیانو او امتحان چې ده تا سره شرط ده. صحیح ده. requires one exam no prerequisite. prerequisite ته ویل کېږي یو شی چې ته شروع کوې د هغې نه مخکې تا ته څه پکار دي. دې کې هم ستا چې ټیسټ کېږي د OS fundamentals. صحیح ده. یعنې د اپریټنګ سیسټم فنډامنټل لکه مثلا هغه کې څه شی راځي سافټویر آرکیټیکچر دی. صحیح دی. او همداسې کنفیګریشن دی. مطلب دا بیا وروسته راځي چې کنفیګریشن اوس دلته څه معنا راوټینګ څه معنا. صحیح ده. فایروال دا ټول بیا وروسته په نیټورکینګ په سیسینه کې دا تا ته وایي. نو بیا چې دی جونیپر چې دی بیا لږ ایډوانس دی. صحیح ده. ورپسې سولر وینډ سرټیفاید پروفیشنل دا خپل یو سرټیفیکیټ دی. صحیح ده. نو دا وایي دا سرټیفیکیټ انیبلز یو سولر وینډ سرټیفاید پروفیشنل credential. صحیح ده. لکه په دې باندې موږ کلیک وکړو دا هماغسې موږ رسمي چې ته وړي ویبسایټ ته. سمه ده. enables you to use and maintain SolarWinds network and system products. سمه ده. مطلب دا دی چې هغه باید څنګه استعمال کړي او مینټین یې کړي حفاظت یې وکړي. صحیح ده. د SolarWinds هغه نیټورک. اوس که موږ راشو چې وټ از SolarWinds نیټورک نو دا به هم ګوګل راته وایي وراوړه ښه. نو SolarWinds network performance manager created by network engineers for network engineers is a completely monitoring solution designed to provide you with the tools you need to work smarter. مطلب څنګه ښه سمارټر کار کولی شي improve visibility prevent downtime د نیټورک د غورځېدلو نه بچ کولو لپاره. دا ټول هغه شیونه دي چې SolarWinds سرټیفیکیټ کې راځي. سمه ده. نو دا پریکټیکل انډسټري کې ډېر استعمالیږي ګوره او خصوصا مطلب ګورنمنټ دولت کې چې کوم ادارې دي یا اکاونټینګ ادارې دي. صحیح ده. بینکینګ سیکټر د سرټیفیکیټ بیه هم ګوره $200 ده. صحیح ده. ریکوایرمنټ نور څه اضافه نه لري خو امتحان ورته شرط دی. دې کې څه شی ټیسټ کېږي د SolarWinds کې ډیټابیس. صحیح ده. ډایګنوسټک مشکل څنګه ته پیدا کوي. نیټورک کنفیګریشن دی. سمه ده. نیټورک آرکیټیکچر دی. مانیټرینګ دی چې څنګه ګوري راګوري. سمه ده. بیا چې دا ورپسې ففت چې دی ایروبا سرټیفاید موبیلیټي اسوسییټ ده. سمه ده. نو که تاسې ورځو پسې سوکه همدغسې نور سرټیفیکیټ هم دي. صحیح ده. ایروبا پسې چې ده د ده مطلب $230 کاست دی. صحیح ده. بیا ویمیر سرټیفاید ټیکنیکل اسوسییټ ده. صحیح ده. ورچوالایزیشن نن سبا ورچوالایزیشن مطلب دغه یو ډېر مطلب فیصله ورته ویلی شو چې ټرینډ دی. صحیح ده. ډېر مخ روان دی. مثلا لیپټاپ د سره یې وي ډیسکټاپ د سره یې وي مطلب کمپیوټر د سره یې وي خو ته پکې دوه اپریټنګ سیسټم یې اټ د سیم ټایم استعمالولی شي. یعنې ته داسې حس کوې چې ما سره دوه سیسټم دي. نو دا بیا د ورچوالایزیشن په ترو باندې کېږي. د بیا فیس چې دی د دې سرټیفیکیټ چې دی بیا کم دی $125. صحیح ده. نو دا هغه د نیټورکینګ هغه انټروډکشن ویډیو ده. صحیح ده.